بل د دې جینۍ د ما د دې رور سره تعلق و ګپ شپ و مینه محبت و مونږ دې پسې جرګې ولېږلې مونږ دې جینۍ پلار ته مور ته وویل چې دا جینۍ مونږ له راکړې په رازماندې د جینۍ ستاسو رشته دار وکړو نه چې زمونږ رشته دار نه و دې ته مونږ وویل چې دا مونږ له راکړې ستاسو ګاونډ ماونډ کې او چې ګاونډ کې وه خو زما د رور سره یا په رشکه کې یا داسې پس په لاره ګپ شپ چالو شوی وه د دې جینۍ به مورم خبر وه ټول خبر وو مونږ دې پسې جرګې مرګې وکړې خو دې سره د دې دغه ونه کړو بیا زما دا رور لاړې زه ورسره شوم زما دا تره ما سره ملګرو دا پیغام هغه چلیږي په سوشل میډیا باندې او په کم کې چې ویلې کېږي چې دا د دې هلک ورور دی او هغې کې کومه قیصه وکړه او ویډیو ډېره زیات اوږده وه خو ما د تاسو سره په لنډ ټکو کې هغه زه شیر کوم هغه وایي چې مونږ داسې نکاح او دا وکړه خو زه به تاسو ته ویم دا ویډیو هغه دا نه ده لکه دونه خلکو کې اوس داسې حل جوړ کړی دی اوس داسې غلطې ویډیو او یو څو بل سره دي او هغه چې کوم دی شیر کوي او د دې د تصویر پې ورکړي لکه دا ویډیو پرون اپلوډ کړی شوې ده او نن چې دی هغه ما وکتو نو تقریبا 1.1 میلیون ویوز پرې راغلي یعنی دونه زیات دروغ شروع دي حالانکې که تاسو وګورئ د هغه هلک ویډیو تاسو سره ما شیر کړې وه په خپله چې کوم دی هغه لایو راغلی او کومه ویډیو چې ده هغه یې کړې وه ویلی چې ایا زه ژوندی یم او دا کوم خبر چې دی هغه دروغ دي باقاعده د هغې د ټیک ټاک د اکاونټ نه چې کوم دی ګینټه پس د هغې ویډیو اپلوډ کیږي نو تاسو ټولو ته زه یو ریکویسټ کوم چې کوم خبر چې دی او کوم داسې چې په سوشل میډیا شروع دي نو هغه ټول دروغ دي په دې کې هغه څه حقیقت هغه نشته نو برای مهرباني په داسې خبرو باندې هغه عمل مه کوئ او نه به داسې پوسټونه هغه شیر کوئ دغه لنډه شان ویډیو وه دغه معلومات هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره